السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته یو داسې طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو میسیج تاسو چاته لګئ، ستاسو انګلیش صحیح طریقې سره نه وي زده وي، څه نه څه مو زده وي، تاسو غواړئ چې موږ لیکنه په پښتو کې وکړو، خو هلته کې زموږ میسیج اټومیټک په انګلیش کې ولیکل شي او بیا یې تاسو چې چاته غواړئ د هغه میسیج لګل نو لګلی شئ. ګورئ دا ډېر خوندور کیبورډ دی، نو د دې په ترو تاسو دا طریقه کولی شئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو غواړئ همدارنګه ښایسته معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل همدغه شان زموږ پیجو در سره سبسکرایب او لایک کړئ. نو ورځو همدې طریقې ته دوستانو. ګورئ دا یو کیبورډ دی چې نام یې جی بورډ ده. دا به تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړو نو بیا تاسو غواړئ میسیج وکړئ. ګورئ د دې کار زه تاسو ته درښیم چې دا څنګه کار کوي. دلته کې ستاسو په موبایل کې په دې طریقې سره چې کوم کیبورډ وي یا همدا کیبورډ وي، نو د دې اول سیټینګ په دې کې تاسو دا خو ډیفولټ چې کوم دی، کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انسټال یې کړئ په خپل موبایل کې، نو په دې کې صرف انګلیش ژبه وي. په دې کې تاسو پښتو، اردو، داسې نوره ژبې څنګه زیاتولی شئ. د دې لپاره ګورئ په دې کیبورډ کې تاسو ته د سیټینګ یو ایکون ښکاري، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته کې لینګویج اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې لاندې وي تاسو ته لیکلي وي ایډ کیبورډ، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو د خپلې خوښې ژبې سلیکټ کړئ، هغې وروسته په ډن باندې کلیک وکړئ. بیا په ایډ کیبورډ باندې کلیک وکړئ. هغه ژبه چې تاسو غواړئ په دې کیبورډ کې زیاته کړئ، نو هغه سرچ کړئ. سرچ کولو وروسته دوستانو هغه ژبه به تاسو ته راشي، نو هغه تاسو په دې طریقې سره خپلې خوښې ژبې زیاتې کړئ. د دې وروسته دوستانو دلته کې اوس تاسو ته هغه طریقه درښیم چې کومه تاسو ته ما د ویډیو په اول کې وویل. اوس دلته کې مونږ غواړو دوستانو چې په پښتو کې لیکنه وکړو، هغه ډایرکټ په انګلیش کې ولیکل شي. نو د دې لپاره به تاسو په کیبورډ کې ګورئ په دې نشان باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته کې به ستاسو ژبه چینج شي، یعنې پښتو کې غواړئ چې لیکنه وکړئ، نو پښتو ژبه دلته کې سلیکټ کړئ. هغې وروسته په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. په دې کې نور هم ډېر خوندور اپشن دی، را روانې ویډیو زه درته پرې جوړوم. نو دې لپاره زموږ د یوټیوب چینل زموږ پیج چې کوم دی در سره فالو کړئ. ګورئ کله مو چې په هغه درو ټکو باندې کلیک وکړو، دلته کې ډېرې اپشنې راغلی، خو زه اوس تاسو ته ټرانسلیټ اپشن در پېژنم. په ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې په اوکې باندې کلیک کوو. اوس دلته کې زه لیکم په پښتو کې به لیکنه کوم، خو هلته کې به په انګلیش کې راځي. بله هم دوستانو دلته کې که تاسو وګورئ انګلیسي او سندي، د سندي په ځای به موږ تاسو پښتو سلیکټ کوو. اټومیټک سلیکټ نه شوه، خو که بیا هم چېرته دې طریقې سره راشي، دلته کې تاسو هغه ژبې انتخاب وکړئ چې کوم لیکنه کول تاسو په کومه ژبه کې غواړئ. نو دلته کې دوستانو موږ ورځو وبهئ پښتو ته. ها اوس دلته کې په همدې سندي لکه راغله، داسې کېدای شي تاسو ته بله ژبه راشي، نو په هغې باندې چې کلیک وکړئ، دلته کې به تاسو پښتو سلیکټ کړئ، ځکه چې موږ غواړو پښتو کې لیکنه وکړو، هلته کې انګلیش کې ولیکل شي. نو د دې لپاره اوس زه تاسو ته درښیم چې دا څنګه کار کوي. یعنې موږ سلام ولیکلو، هغه ځای کې په میسیج باکس کې په میسنجر کې وای، یا تاسو کمنټ چاته کوئ، یا تاسو په واتساپ کې میسیج چاته کوئ، دغه طریقه به اختیاروئ. ګورئ سلام څنګه څنګه یې. اوس ګوره هیلو هاو آر یو، د ګوره په انګلیش کې ولیکلو. زه یې اوس سینډ کوم. د میسیج چې کوم و دا په انګلیش کې لاړو.
دغه شان دوستانو تاسو کولی شئ بیا تاسو ته طریقه درښیم. ګورئ دلته کې چې کله تاسو پښتو ژبه سلیکټ کړه په درو ټکو باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته کې په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې چې تاسو کم میسیج ولیکئ نو هغه به دوستانو هلته کې په انګلیش لیکل کیږي. نو په دې طریقې سره دا اپشن کار کوي. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي حتما خپلو ملګرو په یو څو ګروپونو کې در سره شریکه کړئ او همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله فمان.